ثاني درس جهان کې د ښکلا نه پیژنم ثاني درس جهان کې د ښکلا نه پیژنم یو ښکلی هم په څېر د خپل اشنا نه پیژنم او زه عشق او مذهب دواړه سره هومره یو منمه زه عشق او مذهب دواړه سره هومره یو منمه چې فرق د لیلا او لیلا نه پیژنم او زه عشق او مذهب دواړه سره هومره یو منمه چې فرق د لیلا او لیلا نه پیژنم هم دومره ډېر ښکاره چې هر څه دې همته یې هم دومره ډېر ښکاره چې هر څه دې همته یې هم پټه هسې هر څه کې چې تا نه پیژنم هم دومره ډېر ښکاره چې هر څه دې همته یې هم پټ هسې هر څه کې چې تا نه پیژنم او خفګان نه مې د زړه په کور تیاره لکه د شپې ده خفګان نه مې د زړه په کور تیاره لکه د شپې ده رڼا د سپینه ورځ دی خو سبا نه پیژنم او همدومره یې پیژنم نیاز علي چې ښه شاعر دی همدومره یې پیژنم نیاز علي چې ښه شاعر دی نور څوک دی اوسېږي چېرته دا نه پیژنم شروع کوم د هغه رب نه چې رحیم او کریم ذات دی خپرونه د سر ستوري او زه یم قرار یوسفزی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شاعرانو او ادیبانو ملګرو نه مرکې کوو د هغوی ژوند پوښتو د هغوی نه شعرونه ریکارډ کوو تر تاسو یې در رسوو هم په دغه لړ کې را سره نن چې کوم شاعر کوم ملګری ناست دی نو د دوی نه به د دوی ژوند پوښتو او شعرونه به دې ریکارډ کوو نو د ټول ناول خو تاسو ته په خپله خپرونه کې ډېره زیاته مینه او مننه وایم او دا ورته هم تاسو ته په خیرالي وایم ډېره زیاته مننه تاسو نه او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو نه ټولو ملګرو نه ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړه او زموږ اواز ملګرو سره شریک کړه ډېره مننه مننه کوم خپله لنډه پېژنګلو کوي مینهوالو سره مننه وایي زما نوم نیاز علي دی او خاکسار تخلص نه وی او زه بنیادي توګه باندې افغانستان جلال آباد سیمې سره تعلق لرم لنډ کوتل کې پاتې شوی یم خیبر پښتو ادبي جرګې کې مو ملګرو سره فعالیت کړي تقریبا د 2008 مرادف پلو او تر دې دمه اوس هم کار په سلسله کې په لنډ کوتل کې پاتې کېږو او ادبي فعالیت مو هم په لنډ کوتل کې وي مننه کوم خاکسار صاحب دا راته ووایي چې تاسو تر څومره وخت نه لیکل کوئ ترتیب د مو څومره لیکل کړي او کوم صنف مو زیات لیکلی دی زه خو تقریبا چې 1998 خو شاکال به و چې سکول کې وم نو هغه وخت نه به زما شعر او شاعرۍ سره به مې مینه وه شعرونه به مې خوښېدل نصاب کې به چې کوم شعرونه راتلل هغه به زما ډېر زیات خوښېدل بیا وخت سره سره همدا مینه نوره هم زیاتېده داسې وخت راغی چې په لنډي کوتل کې به ادبي ملګري راغونډېدل نو تقریبا چې 2003 څلورم خواوشا به و چې زه په ډومبي ځل باندې خیبر پښتو ادبي جرګې له لاړم او ملګرو سره مو خپل کلامونه شریک کړه او تر دې دمه ما لیکل کړي دي غزل مې لیکلی دی نو زما په 2010 کې اولنۍ شعري مجموعه چې کومه وه ډېر یم بېقراره خوب کې مه راځه دغه چاپ شوې وه او د هغې نه وروسته تقریبا د 10 کاله برابرېږي نو یو کتاب مواد نور هم شته دی شاعري پرته ده دې نه علاوه ما یو ناول هم لیکلی دی نو انشاءالله که امکانات برابر وو الله ته منظوره وه په وخت په وخت د مینهوالو ملګرو سره شریکوو ډېره زیاته مننه خاکسار صاحب کوم کتاب چې تاسو یاد کو او کوم چاپ ته تیار دی نو الله دې وکړي چې دغه هم زر تر زره چاپ شي تر مینهوالو لاسونو ورسي او زموږ د زده کړې باعث وګرځي شعرونه راسره شریک کوي که منځ کې څه پوښتنې وي یا به درنه بیا کوم مننه یو غزل به زه تاسو سره شریک کړم د غزل مطلب څه داسې ده چې ستوري سپوږمۍ او ځمکه لمر او اسمان ټول دي ستوري سپوږمۍ او ځمکه لمر او اسمان ټول دي که ځان یې وپېژندو سم نو د انسان ټول دي ټول کائنات کې څوک له مانه معتبر نشته دی ټول کائنات کې څوک له مانه معتبر نشته دی وروسته له مانه فرښتې دي هم پیریان ټول دي او خیر دی ټول کائنات کې څوک له مانه معتبر نشته دی وروسته له مانه فرښتې دي هم پیریان ټول دي او خیر دی که زه پرې نه پوهېږم چې زره څه شی دی خیر دی که زه پرې نه پوهېږم چې زره څه شی دی د نړۍ واړه هوښیاران پکې حیران ټول دی او خان او غریب هېڅ فرق نه لري د مرګ په لاره خان او غریب هېڅ فرق نه لري د مرګ په لاره زړه مې په دې خبره ښه دی چې یو شان ټول دی او د کائنات وړې ذرې نه تر همه اجسامو د کائنات وړې ذرې نه تر همه اجسامو چې څه هم دي په حرکت کې دي روان ټول دی
مننه د کائنات وړې ذرې نه تر هماج سامو چې څه هم دي په حرکت کې دي روان ټول دي او دې کام 40 کاله جګړو نه عبرت وانخستو دې کام 40 کاله جګړو نه عبرت وانخستو اوس هم په خپل منځ کې په یو بل ظالمان ټول دي مننه دې کام 40 کاله جګړو نه عبرت وانخستو اوس هم په خپل منځ کې په یو بل ظالمان ټول دي 15 کاله د کام په سر زندان هم تیر کړ 15 کاله د کام په سر زندان هم تیر کړ او الزامونه هم په سر د بادشاه خان ټول دي او شعر دی چې دایره نه د زه ووتل اسمان ته لاړل چې دایره نه د زه ووتل اسمان ته لاړل خو چې د زه په جال کې ګیر شو نو په ځان ټول دي مننه او شعر دی چې زه د دې وخت یو څو د رنګ لیونی هم پیژنم زه د دې وخت یو څو د رنګ لیونی هم پیژنم چې په لاسونو کې واګي د زمان ټول دی او مکتار زه چې ځنې ازلي ننداره وم ستا په مخ کومه ځنې ازلي ننداره وم ستا په مخ کومه د جهان ښکلي راته ستا له مخه ګران ټول دی ډېره نن سبا چې کوم نوې کلې کومه شاعري روانه ده دغه ملګرو ته په کوم نظر ګورئ زما خپل خیال دا دی چې اوس چې کومه شاعري کېږي نو زه خو یو ښه هیله لرم یو امید داسې پکې وینم ځکه ملګري ډېر زیات زیار وباسي خصوصي توجه کوي لکه ملګرو تعلیمونه ځوانانو وکړل او دغه فیلډ ته رالل د تعلیم سره رالو نو دا ډېره یو ښه خبره ده مخکې چې کومه شاعري کېدله زموږ مشرانو چې کومه کړې ده هغه په خپل ځبان دی خو دا اوس چې کوم نوی کومې غزلې یا کوم دوی دا هڅې کوي تعلیم سره میدان له راغلل تعلیمونه یې وکړل بیا دویم اړخ د دې چې کوم دی دغه بازاري چې کومه شاعري ده یا لکه کېږي مارکیټینګ لپاره روانه ده په دې باندې موږ ملګرو سره څه سیمینارونه خبرې هم کړې وې لنډي کوتل کې زموږ ملګري وو هغوی داسې یوه هڅه وکړه چې دغه څه وجه ده چې مطلب دغه مارکیټینګ لپاره کومې دغه کېږي نو دا خبره هماغه مارکیټینګ له لاړه شي اقتصاد له لاړه شي دغه اړخ باندې لږ رغی وو لکه یو قسم له خفګان څرګندونه پرې کوو او افسوس خبره هم ده په هغه باندې هم ورته ګورو او نور چې کوم دغه ځوانان دي د تعلیم سره چې ما خبره وکړه چې میدان له راغلي دي او شاعري کوي نو دونه زما دا هیله ده چې انشاءالله پښتو ادب له به ډېر ښه میراثت په هغه کې پرېږدي نو دا خو ډېر مطلب ښه لیکوالان به مخې له راشي د غزل مطلب عرض دی چې ډېر چې خفه شم خپل ارمان سره خبرې کوم ډېر چې خفه شم خپل ارمان سره خبرې کوم په تصور کې د جانان سره خبرې کوم او ستا تګ نه وروسته نور ښه شوی یم بس دومره ده چې ستا تګ نه وروسته نور ښه شوی یم بس دومره ده چې په لار روان یم د ځان سره خبرې کوم او چې سکه ورور سره یو کور کې په دیوال جوړ نه یم چې سکه ورور سره یو کور کې په دیوال جوړ نه یم په کومه خوله به د جهان سره خبرې کوم او چې ځمکه څومره محترمه ده دا نه پوهېږم چې ځمکه څومره محترمه ده دا نه پوهېږم خو لا خوشحال یم چې اسمان سره خبرې کوم او څوک چې په عدم تشدد قانع کړم خوښه هم رشم څوک چې په عدم تشدد قانع کړم خوښه هم رشم لکه چې خپله بادشاه خان سره خبرې کوم او بني ادم ښه ډېر دی خو دا که چېرته یو نیم کس وي بني ادم ښه ډېر دی خو دا که چېرته یو نیم کس وي چې ویاړ پرې وکړي چې انسان سره خبرې کوم او زما د ژوند واړه حساب کتاب هم دلته پروت دی زما د ژوند واړه حساب کتاب هم دلته پروت دی سحر ماښام د خپل ګریوان سره خبرې کوم او چې زړه مې تنګ شي نو د کلي لیوني راټول کړم چې زړه مې تنګ شي نو د کلي لیوني راټول کړم واړه هغلو د جهان سره خبرې کوم او دومره پوهېږم چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم دومره پوهېږم چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم که څه هم وخت ناوخت خپل توان سره خبرې کوم او بیا که دریاد شوم او خامخا مې خواله راتلی بیا که دریاد شوم او خامخا مې خواله راتلی زه نیاز علي به بیابان سره خبرې کوم خاکسار صاحب ډېره زیاته مننه کوم په آخره کې څه خبره څه پیغام د مینوال نه ورکړي نو مننه به ډېره مننه پیغام خو همدا دی ټولو ملګرو ته چې چېرته هم پښتانه اوسېږي نو د پښتو ادب دپاره دوی کار کوي شاعران ملګري دوی نه زه خصوصي طور باندې په خپله باندې مننه کوم چې دوی دومره زیار وباسي او لکه تاسو چې څنګه دا ترتیب سره پروګرام همدغه هڅې دي چې د پښتو دغه توري راغونډېږي او محفوظېږي د آینده نسل لپاره او یو قسم د پښتو خدمت روان دی او نوي کول لپاره ځوانانو لپاره زما پیغام همدا دی چې فوکس یا توجه په خپل تعلیم باندې ورکړي د مور او پلار ډېر زیار قدر وکړي او تعلیم ته خصوصي توجه او پاملرنه وکړي
ډیره زیاته مننه کوم خاکسار صاحب چې موږ له وخت راکړو یو څو لمحې مو زموږ په نوم کړي دا خپرونه مو راته ښایسته کړه یو ځل بیا مننه کوم تر روانې مرکې پورې خپل قرار یوسفزي لور کې اجازت د لوی الله په امان